د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې د پنجشنبې په ورځ د جدي په څلورمه د یوې وسلوالې نښتې خبر ورکړ او ویل چې یو شمېر کسان چې ګواکې له افغانستان څخه تاجکستان ته د اوښتو په حال کې وه له تاجک سرحدي ځواکونو سره په نښته کې ښکېل شوي دي. د دې ادارې په وینا په دغه نښته کې 3 کسان چې له پولې د اوښتو هڅه یې کوله او 2 تنه تاجک سرحدي ځواکونه وژل شوي دي. له دې وروسته د تاجکستان سرحدي ځواکونو ویلي وو چې اسلامي امارات باید د دې هیواد له پولې د امنیت د ټینګښت په برخه کې د بې پامۍ له امله بښنه وغواړي. په دې وروستیو کې د افغانستان او د تاجکستان په پوله باندې د تاجکستان په خاوره کې څه حوادث رامنځته سو. موږ د دې کلکې پلټنې شروع کړې دي. د تاجکستان هیواد بهرنیو چارو له وزیر سره مې خبرې وکړې او ګډ کار کوو چې دا ډول پیښو مخه ونیسو او زموږ تشویش دا ده چې ځینې مغرضې کړۍ غواړي چې د دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې کړي. اوس د افغانستان د اسلامي امارات د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي په کابل کې د پخواني شوروي اتحاد د سره لښکر د یرغل د 40مې کلیزې په مناسبت په یوې غونډه کې ویلي چې له خپل تاجک سیال سره یې ټلیفوني اړیکه نیولې او دواړو هیوادونو د دې ستونزې د حل لپاره هڅې کوي. دیده می شود که هنوز علاقات گروه ها و سازمان ها و حتی کشورهایی هستند که در قسمت گسترش روابط سیاسی دیپلماتیک و اقتصادی افغانستان با سایر کشورها از جمله کشورهای آسیای میانه و تاجیکستان موانع ایجاد میکنند که زیر نام افغانستان میخواهند این عملات را انجام بدن تا از یک طرف افغانستان را بدنام بکنند. دا په داسې حال کې ده چې تاجک چارواکي د ځینو کسانو د نفوذ او له خپلو سرحدي ځواکونو سره د نښتو ادعاوې کوي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقاني د پنجشنبې په ورځ په کابل کې ویلي و چې اسلامي امارات ژمن دی د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد ونه کارول شي او د ګاونډي هیوادونو امنیت ته به هیڅ ګواښ نه وي.